یو سړی و نیک صوفي و د هغه په کلي کې یو ونه وه د هغه اونې به خلکو عبادتونه کول خلک هم قمقل خلک دی نو پخوا دلته م یو سوری ونه وه د مشرانو ته پته ده ماشوم به پکې وردن لږه په هغه سوري کې چې په ده سوری شوی دی په هغه سوري کې به وردن لږه پورې غاړه به وځي سوری جوړ شو هلکه خدای ته وګوره نو اونه خو خشاک دی نو سوځی به نو اونه خو تا نشي جوړولی که نه قمقل خلک دي اونې به خلکو صاحب عبادت کو چا به ورته توره ویزاندول چا به څوک به ترې تاوېدل یو لوی نخره جوړه شوه اون عبادت شروع شو طوافونه د ونې شروع شو ګناهونه شروع شو دا شیخ الاسلام چې و نیک سړی صوفي ده وی دا څه مصیبت دی خلک به منې کول خلک نه منې کېدل او بیا ښځو ته نه دی خدای ساته یوه ښځه چې وایي که نه چې زه خو خویه خورې هغه ونې له لاړم او ښکل مې کړه او خپې مې خوږېدې ټیک ټاک شو بس خو او ښځه خو بیا په کوڅو کې چکر هم لګوي نو چې بلې ته سبا د ښځو هیړې ګوره بس تماشا کوه چې بیا څومره ښځې ورماتي صاحب اون عبادت شروع شو اونه کې کفریات شرکیات شروع شو او نخرې شروع شو دا صوفي خلک منې کوي خلک نه منې کېږي اخره کې تبرګي اوچت کو په دوګیا کې چې زما او دا ونه وامه چې قصه خلاصه شي بنیاد جرله ختمه کړه چې په لاره ته یو سړی ولا مخې له ورغی سړی ورته وایي ملګري څه کوې یاره د دې ونې دا خلک عبادتونه کوي یو ته تاویږي دا ونه ختموم د ویښه وامه چې قصه خلاصه شي دا ته پاګلې ونه وې نه خلک د ونه عبادت کوي سجدې ورته کوي ګناه والا عمل کوي وی ګوره ټیک ده چې عبادت هم خلک کوي د ګناه عمل هم کوي خو ګورې اونه کې خیر هم شته که خلک سوري ته هم کښېني میوه هم ته خلک خوري ګډې چیلې او خانم ورته خلک لاندې کښېنوي سملی مسافر هم د سوري لاندې کېږي نو فایدې ورته نه ګورې هغه وایي وروره دا فایدې بېکاره دي لږې دي او تاوان یې ډېر زیات ټول خلک یې ګمراهان کړل اونه بیا ورته څه وایه سړی دیک بخته څوک به راسره جګړه وکړي چې ته په ونه ولې وې جنګ به راسره وکړي هلکه د ګناه ښار خلک کوي ته برګې مې په اوږه دی نه پرېږدم دا ونه وه خیر سره او ته دلیل وایي دیم وایي اخره کې هغه ورته وایي نه دی پرېږدم نه شي والی لاول دې زه نه پرېږدم وایي ته څوک یې سره په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب لګي شو هغه درېمګړی اوچت کو یې ځمکې لرې راوبراو یو پلسینې ولې څو ټوپونه ون چې دې خوا شو هغه ورته وایي نه دی پرېږدم د خوار شي یو ځل خو مې راوبرولې بیا اوچت که خانګو کې لاس ورکړه بیا راوبراو بیا نه پرېږدي بیا اوچت کو بیا راوبراو سړی ورته ویل لکه تو درېږه زه ټیک ده طاقتمنې خو یو چل ده تی تا ته ما ته جوړه کړه دا ونه مه وه لاندې خلک سوري ته مسافر کښېني اونې بوټ اونه ده ولې وې او داسې وکړه تاله به زه هر سار یوه اشرپی در کوم پلانکي ځای کې به پرته وي بس ته دغه هغه اشرپی ښځې باندې هم خوراک کوه بچو باندې هم کوه خیراتونه هم کوه صدقې هم کوه او خلکو ته وایه که نه چې د ونې عبادت مه کوئ دا نیکي کوه او هغه اشرپی خو دینار د سرو زرو پونډ تا ته به پې میلاویږي بس هغه نیکي کوه او چې د اشرپی واورېدل که نه نوړې لږ غوندې وښویده پیسو ته څوک چې ته ټینګېدی شي نړۍ نرم شو یاره واقعي دا دې مخو وې رښتیا دا ونه ولې وام سوري ته خلک کښېني ګوره بل راوړېده او دا خلک مسافر هم ورته کښېني او میوه هم ده پکې زه به ټیک شو اشرپی به کم دی پلانکي ځای کې به پرته وي سهار چې پاسېد وې کتل اشرپی پرته وه بلو چې بیا پاسېد هغه ځای له اشرپی پرته وه بلو بیا پاسې ځای له اشرپی په سړی سور کې دی بس ښځې موږ څه کوو پونه خلک عبادتونه کوي خدای دې ټول سره دوزخ ته بوځي موږ ته شی میلاویږي روپۍ میلاویږي موږ په دغه څه کوو نصیحت به کوو خلکو ته که نه بلو چې وکتل چې ځای له ورغې خښتې اوچته کړه اشرپی نشته هلکه اشرپی خو بند دی بل ساره وکتل اشرپی بیا نشته چې نشته کور ته لاړو تبرګې په اوږه کړه ونه وام
راغی هغه سړی ورته بیا ولاړو څه کې وی به دا ونه وام نه پرېږدم نه شي والی وی خوارشه به روز مې سوپړه قوالی وی او را برولې مې وی خوارشه بس په جګړو چې په جګړه شو هغه سړی لګي شو او سوپي سې به اوچت کو ځمکې لی راوبرو ته هم نه شي والی ته به وامه دی بیا ته بیا اوچت که بیا دې خانګو کې لاس ورکړه او راویې برو بیا راوبرو دی ورته ودرېدې لکه اونه به سره دی خوړ خپل کار به کوي خو دا راته ووایه چې بل اوس خو ستا لکه بادیوه وې چې به مې اوچت کړې او به مې راوبرولې سپک وې دنه خو خوار شي دنه بشیر جان جوړ شوی دی لوی غر دنه جوړ دی زه دې مال دې اور میګ مات کړ برباد دې کړم او ته وی دې انسان نیم شیطان یم ها شیطان یم ابر اوس چې ته روان وې نو خدای له روان وې کار دې الله دپاره نو زه ستا مقابله کې نشم ټینګېدی او نن چې روان یې خدای له نه روان اشرفی بنده شوې ده هغې له روانې نو د خدای مدد نن تا سره نشته بل د خدای مدد د سره ته ما به دې خبره پوه شوې حضرت علی رضی الله عنه او د یو کافر مقابله راله چې راله علي صاحب خو بهادر و تاسو ته شعر خدا وایه اسد الله د الله زمرې په جګړه شو علي صاحب دا سړی چې دی نو اوچتې کو ځمکې لی راوبرو او په سینه یې کېناست او توری راواغېسته سټې ته پرې کو هغه سړي څه چلو کو هغه د لاندې نه د حضرت علي صاحب په مخ لاړې توکړې چې لاړې توکړې علي صاحب نیغ پاسې بل وخت به ګورو ملګرو ورته ویل عجیبه سړی دې پرېښوده مونږ خو وی چې لاړې د باندې توکړې نو اوس به ورسره ته څه لوبه کوې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه شرمن به ترې وباسئ وی نه داسې نه ده وی وختي مې د خدای دپاره راغورځولی پیغمبر ته یې کنځل کړي د خدای دپاره مې راغورځولی اوس چې را باندې لاړې توکړې نو د ځان جذبه مې پیدا شوه چې د مال دې په مخ لاړې توکړې په دې وجه دې وجنم نه د خدای دپاره خبره ختمه شوه ځان دپاره شوه نو بس پرې مې ښوده بل ځای به بیا ګیر کم د خدای دپاره نو بیا به ورسره ګورم سړی خدای مسلمان کړ سړی وګوره هغه سړی الله پاک مسلمان کار چې کوو مونږ چا دپاره به کوو الله دپاره بس دنیا کې به م الله مدد کوي آخرت کې خو دې دی خو دنیا کې دې م الله مدد کوي او که د خدای دپاره دی او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت دا خدای خبره به دې کې به دویمه نه وه قرآن حکیم کې په جاهلیت کې به ښځو لس ښځې کړې وې د یو سړي 13 ښځې وې لس ښځې 8 ښځې 18 ښځې بشیر جان ته یو نه ملاویږي 18 ښځې دا شریعت کې جایز وي آیت نازل شو چې 4 ښځو نه زیاتې منع دي بس چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې ښځې 4 نور ختم او چې 18 ښځې دي خو بچي به هم نه یوې وي که نه 15 ښځې دي خو 15 بچي به مې که نه 6 ښځې دي 6 بچي به مې که نه 8 بچي به مې که نه نو ښځې پرېښودل اسان کار دی مونږ مولیان که یو سړي ته چې دا ښځه دې پرېږده والله که چې په لار ته لاړ شي ما ته دا و چې ښځه پرېږده دا پسې مونځ کوم دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړو چې خدای پاک اعلان کړي چې 4 نجات ختم یو راغی وی صاحب 8 مې ښځې دي څو کم وی 4 ساعته باقي پرېږده ښځې پرېږده بل راغی 18 ښځې مې دي څو کم ورسره وی 4 ساعته باقي پرېږده دی ونه وی چې الله رسوله خدای ته ووایه چې دې حکم کې ترمیم وکړي بچی میں دیتے جو نہیں دیتے سر سوک نہ اللہ حکم دے خز ختم پلکار بگئے بس دیکھے سے دی اڈر راگے خز خو کافران ام دا پا نکاح کے وے دا مسلمانان اڈر راگے چھ بس دا چا پا نکاح کے کافر خزی پریگت بس ختم مسلمان بس آتے دوی دانوے چھ علا دا خود ما خزر و بچی میری دی او خدای ته وای ترمیم پکې وکړي نه بس الله حکم دی فټافټ ختم ده ته کافر ختم ښځو ته ګوره ښځه به د کافر په نکاح کې نه
هغه زمانہ کې ښځې د کافرانو په نکاحګانو کې لومبۍ زمانہ بس چې خاوند چا کافر دی ښځه تیزي اوس ښځه ته ګوره ها هلکه ته کافر ایمان راوړې نه راوړم سلام علیکم فټا عمل دا عمل زما د قسم په خدای چې د صحابو جون ته ګوره سړی حیران شي دویمه نشته د الله حکم دویمه نشته بس ښځه پرېږده پرې مې ښوده ښځې ته وایي خاوند کافر دی زه ته لاړم دی سړی ته وایي څلور ساعته دا باقي پرېږده پرې مې ښوده بس دې ته ایمان وایي د خدای حکم دی خبره ختم دی کې څه دی دې کې چونو چرانه کو یو خوا خدای بل خوا ښځه یو خوا خدای بل خوا دنیا یو خوا خدای بل خوا خاوند نو مونږ خو په خولې ټول وایو چې خدای بالو داسې ده که نه ده لیکن عملی طور دا ثبوت چا ورکړی دی صحابه کرام ورکړی عبدالله ابن ابی په دې منافقانو کې لوی سردار و غټ منافق د منافقانو سردار و او منافق باغ چې په خولې به مسلمان او په ظاهر کې پړه کې به کافر و مونږ به کو دلته نبی رسول الله سره ورپسې شاته به ولاړو یوازې منظم نه روجې به هم نه وي یوازې روجې هم نه جهاد لبم ته باقاعده جهاد لبه د رسول الله مبارک سره مشوره کې به هم ناست احد جهاد د مشوره کې پکې ناست پټکې والے دي ناست ذکر هم کوي لګیا جهاد لمزي هلته جهاد کې مسله پیښه شوه یو مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه د مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه جګړه جوړه شوه اوبه کمې وې او څاروي ډېر یو انصاري دی هغه ځان له حوض چوپ که اوس هم بعضې خلک ویل که ما چوپ که حوض یې چوپ که یو مهاجر ورغی او د اوښې پړې سس که چې د حوض نه اوبوس کړي انصاري ورته وی یا خواږه دا اوښه دی د اوبه ما ځان له چوپ کړي دي اوښه یې وله خوا کړه هغه له غوسه ورله چې غوسه ورله بس هغه دغه بند شلو چې بند شلو به ټول لاړې انصاري لرګي اوچت که مهاجر یې په سر و مهاجر لرګي اوچت که انصاري و هغه وی علی المهاجرین اے مهاجر راشه مدد مې وکړې انصار وی علی الانصار اے انصار راشه مدد مې وکړې انصار هم اوچت شو مهاجر هم اوچت شو جګړه جوړه شو حضور پاک چې دا خبره واورېده او دا څه خرابې خبرې کوي دا قومیت دا د پیژنګلو دپاره دی دې دپاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدرېږي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په نیکۍ کې به یو بل سره ودرېږي په ګناه کې به نه ودرېږي زوی دې ولې نه پلار دې ولې نه دې موقع نه عبدالله ابن ابی فایده واغېسته چې د مهاجر او د انصارو خوروانه شو نو دې څه وایي ما راته نه وي چې دا مهاجر به در باندې رالګي ما درته نه وي چې دا مه پرېږدی او که مدینې ته لاړو لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل که مونږ مدینې ته لاړو نو مونږ عزتمن خلک یو دا مهاجر ذلیل دي عیاذا بالله دا به وبس حضور پاک مهاجر وکړ اشاره وشوه دا خبره وکړه او نبی علیہ السلام ته اطلاع راورسېده حضور پاک دا عبدالله ابن ابی راوغوښته وی تا دا خبره کړې مونږ ته ذلیله ویلې دي هغه منافق قسم وخوړه چې قسم دې که دا ما ویلې ما نه دی دا ما نه دی ویل او سیبا بیا خو چې پیغمبر आवाज وکړ د خو راشه مهاجر انصار جدا شو خو چې پیغمبر راغی او आवाज وکړ نو خبره ختم جنگ ختم فورا ختم بیا رونو د قسم وخوړه دا ما نه دی ویل حضور پاک هغه بل صحابي ته ویسه په خلکو الزامونه لټه آیات نازل شو چې ویلې دي قرآن حکیم کې الله آیت نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده زوی دی دا هغه نوم عبد الله دی او زوی ډېر نیک سړی دی مسلمان صالح منافق نه دی هغه خبر شو او راغی حضور پاک ته وی د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی نو که داسې وي نو په بل چا مه وجنه پلار مې دې اسې نه چې بل څوک پې غزار کوي او ما کې د پلاروالی او د زویوالی جذبه راشي چې ته دوزخ ته ونه ښویږم
نو که تا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چا مه وجنه، ما ته حکم وکړه د ما د پلار سر به ستا خپو کې پروت دی. پلار نشتا څوک بالوسو الله رسول دې ته ایمان وایي. حضور پاک وته نه ما استاد پلار د مرګ خبره نه ده کړې، ما نه دی ویل. سره د هغې لاړو، پلار یې را روانو، په اس باندې سورو راکوزې که دا اوښ باندې راکوزې که او یا پاسو وی تا ځان ته عزتمن ویلي دی، حضور پاک ته ذلیله ویلي دی. قسم په علی عبدالله ته د ماغه عبدالله زوی نه وی یم، او د دې پلار وزو ډېره مینه وه، ګریوان نه ونیو. تو د ما څنګه عبدالله زوی؟ وی بابا زه دې زوی ما، ته مې پلار یو، مغه ما، خو د پیغمبر نه راته ګران نه. قسم په خدای سر دی وام شابه دا به وی چې زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند دی. کنی اوس سر پرې کوم وی زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند. وی بیا ووایا وی زه ذلیل انا اذل وهو اعز، هغه عزتمند. وی بیا ووایا وی زه ډېر ذلیل یم او رسول الله مبارک ډېر عزتمند دی. وی زه په مخه دی الله معاف کړي. نو کار چې کو چا د پاره وکړو الله او قبل چا د پاره مو کو ختم. بس یو اخیری یو حدیث ترته ویم. یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینه منوره ته ورسره کېناست. تپوس یې وکړو دا د پیغمبر مبارک صحابي دی. وی ابو هریره یو خبره درته کوم، وی یو حدیث راته داسې ووایه چې تا د حضور پاک مبارک نه په دا خپلو غوږونو اورېدلي، ستا د هغه منځ کې بل څوک ني، په دې سترګو دې ورته کتل، پړه کې دې یاد کړی راته ووایه. چې دی ورته ووایي نو حضرت ابو هریره صاحب ورته وایي چې او ما یو حدیث ته حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله یې وی د ما په دې سترګو ورته کتل، د ما د هغه منځ کې بل څوک نو، په دې غوږونو مې ته اورېدلی دی، زړه کې مې یاد کړی دی. او بیا ابو هریره چغه کړی او بې هوشه پرېوت. چې هوش کې راغی اے ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی دی، په دقه غوږونو چې وی ما ورته په دا سترګو کتل، زړه کې مې یاد کړی دی، او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو. چغه کړی بیا بې هوشه پرېوت. چې بیا هوش کې راغی خلکو ویل څه نیک بخت دا دې څو کړل سړی دې راله مړ کړ. ملګري دلته راشه ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی، په دا غوږونو مې اورېدلی، چې کله وی په دې سترګو مې ورته کتل، په دې زړه کې مې یاد کړی دی، او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو. کوم حدیث؟ وی حضور پاک کو فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخکې کړي، بندا مال مې درکړی تا څه کړي دي پکې؟ الله مال دې راکړی، ما ډېر که تجارت مې پکې وکړ او ما ستا په رضا کې خرچ کړی دی. الله وی کذبت، دروغ دی وی. چې څومره فرشتې په میدان کې دي ټولې به وایي ته وی کذبت، دروغ دی وی. تا خو دې لپاره د خیراتونه کړي دي چې خلک وی پلان کې ډېر سخي سړی دی، مال دې نه دی کړی نوملا، نو هغه درته ویلې شوي دي، هغه سخي درته ویلې شوی دی، دلته دې سره وړي دي. سپېمو کې ورته زنځیر واچوي، پړ بخې جهنم ته وغورځوي. بل ته وي بنده روغ صحت وجود مې درکړو څه دې کړي دي؟ الله جهاد مې وکړو او ځان مې شهید کړ ستا د رضا دپاره، ته خبرې، او بالکل جهاد دې م کړی دی، شهید شوی مې، خو ماله نه ګورې دې دپاره چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر دی، چې کم نوم لري کړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی، دلته دې څه راوړي دي؟ سپېمو کې وله زنځیر واچوي، دوزخ دې پړ مخې وغورځوي. بل ته وایي تعالی مې قرآن درکړی و قاري صاحب، څه دې کړي دي؟ الله شپه او ورځ مې قرآن لوستی دی. دروغ دی وی کذبتا، فرشتې به وایي ټول وی دروغ دی وی. تا قرآن دې لپاره لوسته چې خلک وایي فلان کې ډېر ښکلی قاري دی، نو چې څه له دې کړی دی نو هغه انعام دې په دنیا کې ګټلی دی، دلته یې سم نشته. دله هم سپېمو کې زنځیر واچوي، پړ مخې دوزخ ته وغورځوي. ابو هریره وایي حضور پاک او فرمایل چې دا درې هغه خلک دي چې لومبې به الله دوزخ په دوی غرغنډه کړي. جهاد غوندې عمل یې کړی دی، بل خیراتونه کړي دي او بل قرآن لوستی دی، خو خدای لنا د نوم دپاره، د دنیا دپاره اسم نه ختم.
رونو کم کار چې کو چا لپاره وکړو نن سبا ګورې تاسو پوهیو نن سبا زمون غټ غټ عبادتونه د دنیا لپاره اسنګا پلان کې بیمار دی په خلک وی لکه پلان کې نه جوړي تاسو کو ولې زمې کړو وسو پرون زما پلان نه جوړ داګه تاسو کړی چې یو کم څه پلان کې او پرون مال امراغلی زم ولا ورزم دا د خدای لپاره شکر دنیا لپاره تاسو وایم دنیا لپاره پلان کې مړ دی او جنازه د 5 بجې د چیزو ولې زما پلان راغلی وسو پرون مال راغلی وسو زه ولاړو زم نه دا د عدل بدل شو خدای لنه شو هلکه پلان کې مړ دی قبر لیزو ولې زما قبر راغلی وسو ٹھیک تا کله به مسلمان وزګاری جنازې ولر چې کله بنه انسان کله به سړی قبر لار چې کله ولر نشي لیکن زمون غم خادي دا قبر کنيستل دا تپوس پختنه دا جنازه دا ډېر لوی غټ غټ عبادتونه دي دا موږ نن په عدل بدل دا د خدای لپاره نه دي نو چې کم کار کو چا لپاره وکاو بس دا وکاو څوک دا وزګاره دا هر مسلمان جنازې لار شه پیژنه وکړه پیژنه دا راغلي دی وکنه وزګاره د هر مسلمان قبر وکنه کوسته کېږي دله څوک راغتاله کړي دی وکنه دی کړي او چې وزګاره د هر مسلمان ته پوس پختنه وکا تا کړي دی وکنه د خدای لپاره بس نو الکار چې څومره سړی کوي الله لپاره دی نیک سړی عالم سړی صوفي سړی ډېر خیال ساته ډېر قدر کوه ولې د خدای رضا یې پیژنه نور پکې سي بس وګوره چې په کوم سي زمان الله خوشالي کې جګه کار وکړي ته ګوره الله به دنیا کې مدد کوي او آخرت کې هم مدد کوي او که چرته د خدای لپاره نه کوي صرف پیسہ دې سره کړی دا صرف بچي صرف خزا نو نه په دنیا کې خدای مدد کوي او آخرت کې پیسې نشته په لومبه زمانہ کې د جاهلیت په زمانہ کې به خلکو زیارتونو دتلنو شرکی او کفري عملونه به کول زیارت تبلال الله غنه به سيزونه غختل زیارت تبلال البچی به ته غختل او زیارتونو نه بدل او طوافونه به ته کول او تیګي به خلوله او شمع او دیوی به وتبلوله نبی رسول الله اعلان وکړ بس دا به زیارت لتل منه شو نه بده اوس ګوره زیارت لتلو کې څه چل دی خو دې د پاره پابندي ولګولا چې دا خلک دلته د ګناه کارونه کوي نو اورګه د زیارت داتل وته بالکل بندو کله وته ویم چې خیر دی اسه زیارت لا ستاسو اخرت توجه به پیدا شي او قبر به میاد شي نو د دوی دل کې عمره د جاهلیت ټک ټک پروت تهغه اسه نه چې هغه ګناه ته بیا ونشي نو چې خړې رموده تیر شوا او د زیارت سره چې بدی کم گناهونه کول دا غیر نه دلونه تور شو نفرت پیدا شو نو بیا وته حکم وکړه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخره ما خو تاسو د زیارت ته منې کړې وې د قبرونو دتلونه ولی ځکه تاسو بالته د ګناه کارونه کول ما منې کړه چې اسنه نیکلم ورشه نو ګناه ته ورواو نه نو اوس تاسو زړونه تور شو نفرت پیدا شو اوس که قبرونو زیارت لدین تلی شي ولی خیرت ته یادای نو قانون او قاعده دادا چې ګناه حرام شو د ګناه چې کوم اسباب دی او په کوم لار ورته رسیږي نو هغه اسبابم خدای پاک پتا بندای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری کې او حدیث یو مثال ورکای او فرمای وی ګوره د چازمکه د وخت غیر چا پیر شپول تاو کړی دی یو شپول ته تاو کړی دی دې لپاره چې د شپول د غنو شپول دی چې د چاګړه چیلې را درنه نشي نو یې مهرباني کاوه د شپول سره نږدې ګوره ګړه چیلې نه سره ګوره شپول سره نږدې غیا ده نو هغه کې خو ته سرول شي خو هغه پابندی ده د شپول خوا کې مسره وا ولی اسره چې شپول ته دا ګړه چیلې نږدې شي او دنه وګوري چې دنه خو بلا شوتل دی او چې تاسو ومونه وردن نشي چرتا نو د ګنا نه خو منه ته او ګنا ته چې په کوم لار رسېږي هغه لار ته هم نه ورندې کېږي ولی ګنا ته چې ته زړو نشي دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې تشریف فرماو ناستو دو بیبیانی د نبی علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ورسره ناشتی دی یو صحابی دی دوالو سترگو باندې نابینا دی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ
دی را دن نشو ورلون دی پسترگو دواړه بیبیانې هم اقصې ناستې دي حضور پاک هغه دواړو بیبیانو ته د مسلمانانو میندو ته وفرمایل وی تاسو پردې ته شئ سړی راغی هغې ورته څه وی وی الیس هو اعما دی لون نه دی لا دی خو لون دی پسترګو نابینا دی دی خو مونږ نینی که نه وراج هغې په زړه کې سوچ دقه ټیکو چې دی خو لون دی پسترګو نو کرانه نه وته نو دی خو مونږ ته نه ګوري نه زمونږ په مخ نظر لګي نه زمونږ په لاس نظر لګي نه زمونږ په خپه نظر لګي نه زمونږ ویښته ورته ښکاري الیس هو اعما دی خو مونږ نینی رسول الله مبارک سو فرمایل افعمیاوان انتما الستما تبصرانه تاسو ړندې یې تاسو یې نینې که هغه نینې تاسو خو ورته ګورئ که نه ګوره دې نه پته ولګېدله اوس د بیبیانې د مسلمانانو میندې قرآن حکیم د هغې متعلق اعلان کړی دی الطیبات للطیبین چې دا پاکې ښځې دي چې د نبي علیه السلام مبارک د غیږ دپاره کومې ښځې خدای منتخب کړې د هغې نه پاکې ښځې په دنیا کې نورې نه وي چې قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین دا بیبیانې پاکې دي دا پاکیزه دي دا پاکیزه دي نو چې الله ورته پاکیزه وایي نو څومره نیکانې شوې څومره پاکې شوې لیکن بیا هم ورته رسول الله مبارک فرمایي چې که هغه لوند تاسو ته نه ګوري تاسو خو ورته ګورئ که نه پرده ته وکړئ دا ولې دروازه بندوم چې دروازه بنده شي چې یو ښځه سړي ته په ښه نظر هم ګوري هسې نه چې پړه کې سخارخ پیدا نشي او سروانې جوړ نشي نو دا قانون شو نو سړی ښځو ته کتل او ښځې سړو ته کتل دا په شریعت کې ګناه ده نه به ګورې نه به ته سړي ته ګورې نه به ښځې ته ګورې او ښځه به مکمل پرده کوي دا چې د کور نه بار وځي نو دا به پرده کې وځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کومه ښځه چې د کور نه بار ووتله او دې ځان ډولې که نو شیطان دا ښځه د خلکو په نظر کې نور هم ډولې کی نو سړي ورته ګوري په لاره چې ځي نو دا به داسې چال نه کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي په لاره چې ځي نو دا به هغه خوشبو نه استعمالوي چې هغه بوی کوي په لاره چې ځي نو دا به مخ پټ ساتي دا به لاسونه پټ ساتي دا به خپې پټې ساتي دا به ځان نه بربنډوي نبی علیہ السلام فرمایي چې سړو له هغه خوشبویي پکار ده چې بوی پکې او رنګ پکې نه رنگ والا خوشبوئی به سړی نه استعمالي او ښځو له هغه خوشبویي پکار ده چې بوی پکې نه او رنګ پکې ښځو له رنګونه جیز دي اوس هم که ښځې دا بازارونو کې رنګونه منګونه اخلي او د خاوند دپاره ځان ډولې کوي په مخونو باندې یا په شونډو باندې او سه رنګونه منګونه لګوي دا په شریعت کې جیز دی منع نه دي دا عارضي تزیین دی دا خیر دی دا جایز دی هغه خوشبویي چې هغې کې بوی نه رنګ پکې وي ښځو له جایز دی هغه خوشبویي چې هغې کې بوی وي هغه ښځه نه استعمالوي ولې ځکه دا بوی لاړ شي په سړي باندې ولګي نو سړي بیا توجه ښځې طرف ته پیدا شي نو ښځه به چرم هغه کار نه کوي چې دا په لاره ځي او دا د سړو سوچ ځان ته رامایل کړي د سړو سترګې ځان ته رامایلې کړي دا سخته ګناه ده دا ناروا دي دا نظر که سړی ښځو ته کوي او د ګناه په نیت یې کوي خو دې ناروا خو که د ګناه په نیت نی نو بیا هم مه کوه ګناه ته به تو شي دا نظر چې ښځه سړو ته کوي که د ګناه په نیت کوي خو ډېر لوی جرم دی العین ان العین الزانیه دا سترګه زناکاره شوه چې سړی پې ښځو ته ګوري او ښځه پې سړو ته ګوري خو که د ګناه په نظر ورته نه ګوري نو بیا هم ښځه به سړو ته نه ګوري ولې هسې نه ګناه طرف ته چېرته ورته ونشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او دا حدیث قدسی دی حدیث قدسی دی ته وایي چې نبی علیہ السلام د خدای نه نقل کوي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما د نبی علیہ السلام مبارک نه اورېدلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ربه عز وجل او نبی علیہ السلام د خپل رب نه نقل کوي ورسخه رب سوی رب فرمائی النظرۃ سهم مسہوم من سهام ابلیس النظرۃ سهم
مسموم من سهام ابلیس، وی دا نظر چې دی دا خراب نظر، دا د شیطان د غشو نه زهریله غشی دی. دو قسمه غشي، یو دا دی چې سړی دی په اوویشته، نو زه د هغې غشي نه با کیدی شي هغه سړی مړ شي، او یا که دا غشی دی تر وویسته نو هغه زخم به جوړ شي. او یو به د عربو دا چل کو چې تورې له د غشي له به د زهر اوبه ورکړې، اوبو کې په اور کې به ګرم که، نو چې کله ګرم شي نو دې له خلک اوبه ورکوي دا لواران، نو د زهر اوبو کې به ومنډه، نو هغه غشی به زهریله شو. نو چې کله به هغه زخم جوړ که نو هغه زخم به بیا نه جوړېده، ابه زهریله و هغه زهر به زخم ته ننوتل، چې ننوتل ابه جوړېدل نه. نو نبی علیه السلام سوی النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، د شیطان په غشو کې یو غش دی خو زهریله غشی، زهریله غشی. نو دینه بزان ساته. من ترکها، یو سړی دی او یو ښځه ولیدله، اوس دی ورته دا نظر کوي، نو دا داسې شوه لکه چې شیطان یو زهریله غشی استعمال کا. دا داسې زهر دی چې دا هغه ښځې تم نقصان رسی سرایت کی او تا تم نقصان رسی. نو فوراً تا ته خدای را یاد شو، او زما د دې ملا دا تقریر درته را یاد شو، او ملا صاحب خو جمعې پر ورځ ویلو چې دا ګناه ده، دا خو زهریله غش دی، دا خو تاوان پیدا کوي. نو فوراً دې ته سترګې ښکته کړې، نو چې سترګې دې ښکته کړې نو نیکي دې څومره وشوه. نو الله وی ګورې، دا نبی علیہ السلام دا الله نه نقل کوي، من ترکها مخافتی، چا چې زما د یارې د وجې نه دا نظر دا غشی ول استعمال نه که، نظر یې فوراً واړو، زما د یارې د وجې نه نظر فوراً واړو. نو نتیجه څه شوه؟ ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب، وی دا به وله زه په داسې ایمان بدل کم چې د هغې خوند به دې په دې خپل کې محسوسوي. دا نظر اخوا کو په داسې ایمان به ولا بدل کم، په زړه کې به ولا داسې ایمان پیدا کم. ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب، چې د هغې خوند او د هغې هغه خوشحالي به دې په دې خپل زړه کې محسوسوي. نو سړی ښځې ته نظر او ښځه سړي ته نظر، دا ګناه شو ناروا دي، په ګناه کې به مبتلا شي. علما وی که سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غوندې لوی سړی وي، او خدا د رابعه بصریه غوندې نیکه ښځه، رابعه بصریه هغې په خپل جون کې بې د قرآن د آیت نه بل ټکي د خولې نه دیستی، چې چا به مو سره خبره کوله نو جواب به د قرآن شریف په آیت ورکو، داسې آیت به وي چې د هغې نه به جواب معلومېده. چا به هم ترې تپوس کو نو داسې آیت به د خولې نه وویسته چې د هغې نه به د هغه مسله معلومېدله، دا قانونو بس د هغې د دې نه به خبرې معلومېدلې. نو قرآن د آیت نه بغیر خولې نه بل ټکې نه رسي، دومره نیکه ښځه وه. نو یې که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وي او ښځه رابعه بصریې غوندې ښځی هغی، او دواړه په یو کوټه کې کېناستل، په ګناه په نیت نه هسې کېناستل، نو وی دریم به ورسره شیطاني ام به د عبدالقادر جیلاني صاحب او دا څومره نیکان، څومره بزرگان، څومره صالحان، خو دریم یې منځ کې څوک دی؟ شیطان دی، شیطان. نو دو کسا چې د یو بل نه پرده واجبي پردی، دا به دواړه یو ځای نه کښېني، بالکل به نه کښېني، یو کوټه کې به نه کښېني. نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس وشو افرأیت الحمو، د الله رسول د لیور څه حکم دی؟ د ښځې لیور د خاوند رور وی الحمو الموت خو طبعي ده، وی لیور سره به په یو کوټه کې ښځه قطعا نه کښېني، ګناه ده. په یو کور کې به لیور سره بالکل یوازې نه اوسي، ګناه ده. او که خفه کېږې ما زمونږ په وطن کې رواندار د لیور سره په موټر سایکل شاته سوری، لیور سره شاته موټر سایکل باندې خاوند ورور ته وایي زما دا هغه رواندار دی پلار کره بوځه، په موټر سایکل ورسره شاته سوره شي او لاس ترې راته وکړي او روانه یې کړي، په څلور مذهبه ناروا حرام، ګناه ده، ګناه ده مارونو. د ترور زوی سره، د تره زوی سره، د ماما زوی سره چې کوم انسان سره نکاح جایزي، که دا خاوند مړ شو د لیور سره نکاح کېږي، دا رور مړ شو د لیور سره نکاح کېږي، چې کوم انسان سره نکاح کېږي هغه سره یې کوټه کې یوازې، په کور کې یوازې، په موټر سایکل تلل، د موټر په سیټ ناسته، د بس په سیټ ناسته، زما قسم د الله په ذات چې ګناه ناروا ګناه کبیره لویه ګناه ده.
دا ولې موږ په ګناهونو کې سر یو؟ دا ولې موږ الله خفه کوو؟ دا ټول ګناهونه موږ لګیا دي کوو په کور کې دننه. دا بالکل ناروا دي، حرام دي. او د ښځو فسادونه خو شته که نه، د هغې نه خلاصېدی کم ځای شي. نظر خو ډېر لوی لوی خلک تباه کړي دي. د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن و، بانګونه به وي، خو پخوا لوډ سپیکر نه وي، نه به منارې ته ختېده، په مناره کې به بانګ وي. لګیا دی او خشته اواز دی، سپین ږیری د شپېتو او یو اتیاو کالو تقریبا بوډا سپین ږیری سړی دی، مناره کې بانګ وي. او زمونږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټګۍ کې یا په مناره کې بانګ وي، نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ بار ایستی شي، ولې چې د اواز یې خلکو ته ورسېږي. مناره کې بانګ وي، لګیا دی حی علی الصلاة حی علی الصلاة، دې خو یې مخ راواړو حی علی الفلاح حی علی الفلاح. خو چې دې خو یې مخ راواړو نو د دې جومات د ګوټ سره یو کور و، دیوال سره خوا کې د یهودیانو کور و، هغې کې یو جینۍ باندې نظر ولګېد حی علی الفلاح په وخت کې چې نظر یې ولګېد، بس نظر خښ شو، زهریله نظر دې خښ شو، تبی کوي سړی. او غشي چې په کم ځای اولي هلته زخم پیدا کوي، او نظر والا غشي هلته زخم وروستو پیدا کوي، چې کم ځای نه ووت ازخمي کوي لاول. دا داسې غشي چې هلته زخم هم پیدا کوي، خو هغه معمولی زخم دی چې د کم ځای نه ووته، د کم ځای نه ووت ټولونو نه لومبې بم چې کم ځای نه خلاص شو، هغه ځای جاسوری کوي. دماکه چې کم ځای وشي او بم خلاص شي نو نور خلک هم تباه کوي، خو هلته کډه وباسي که نه وباسي. نو دا هغه غشی دی چې د چا د سترګو نه اوت کډه هلته جوړوي، تاوان هلته لاول پیدا کوي، بل ځای ته وروستو رسي، هلته تاوان پیدا کوي. نو بابا چې څنګه وکتل، نو بابا نظر وچلو، نو دماکې په لکې وشوه، دماکه وشوه، اړه سوری شو چې بانګ یې څنګه خلاص کړ، نو سر یې ورښکته کړ. جنې ته داسې په برغو نیغ نیغ ګوري. بوډا شیخ الاسلامه بیخ دی وزه د شپېتو اتیاو کالې دا څه کې؟ ښځه پې پیش شوه جنې، هغه دی نه اواز ورکړه، ای بابا جي دا څه کې پردو کورونو ته ګورې، پردو ښځو ته ګورې، دا څه کې؟ دی ورته وایي بس ته مې ولیدې او زما خوښه شوې. بابا خدای ته وګوره څه کې؟ نه نه زما د سره مینه پیدا شوه او یره درخواست درته کوم ما سره نکاح وکړه، ما سره واده وکړه. بابا ځان ته م وګوره، ما ته م ستا خو د نوسۍ په ځای م، د کړوسۍ په ځای دی. نو ته څه ګډې وډې وې؟ خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کړون کړي. دی ړوند کړون دی چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک به اوري، ړوند کړون چې ګوره د نظر طبع ته ګوره کړه، شرم لال ختم، حیا لاړه ختمه شوه. نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړه شي، سړی بې حیا کي بالکل. ما خو داسې دماکه سړی کې وکړي چې تبی راولي، سړی نه حیا غونډه کي. هغه جنې ورته بابا خدای ته وګوره، نه که نه داسې کار دی جنې ما سر نکاح وکړه، او خیر دی شریعت کې خو د عمر څه قید نشته، او ته چې څه مهر غواړې، پیسې غواړې، هر څه چې خولې نه وباسې در کوم، بس زما اړه در پسې بیللې دی، ما سره خامخا واده وکړه. جنې ورته باباجي ته مسلمان یې، زه یهودڼ یم، زموږ ستا دین د یو بل نه جدا دی. دی ورته وایي خیر دی، زموږ په دین کې د مسلمان د یهودڼې سره نکاح جایز ده. او ته څه وایي؟ ګوره هغې کې غیرت دی. وایي ستا دین کې خو جایز ده، خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چا ته په نکاح شو. مسلمان ته نه په نکاح کېږي، یهودي ته به نکاح کېږي. منتونه زارۍ شروع دي، چغې شروع دي، ښځه جنۍ تنګه کړه. او جنۍ ورته اخره کې یو شرط ووی، وایي ښځه داسې کار د نکاح د سره کوم، واده سره کوم، خو د ایمان دې پرېږده او یهودي شه. نه ده نه کور غواړم، نه کالې غواړم، نه پترې غواړم، نه مهر غواړم، راځه بس د اوس نه دې ښځې اوس راځه بس یهودي ملا لزو، نه پلار سره مشوره او نه مور سره، اوس د سره نکاح کوم، زه چې ځو چې کوم خواوې ستا کور ته ځم، راځه بس اوس که نرې را میدان ته شه. بوډا دی بیا دې قبلوم، بوډا دې قبلوم، پیسې مهر هم نه غواړم، خو یهودي کېږي به، که کېږي راځه بس اوس ځو چې استاد ایمان پته ولګي. او بابا ورته وایي ما خو شپېته اتیا کاله بانګونه ویلي، تلاوت ذکرونه مې کړي، ګیرې ته مې وګوره، خلک به څه وایي؟ نو وایي دوه نه کېږي، دوه نه کېږي، ما سره مینه ده، زما دا شرط بل نشته. ای ښځې څه بل شرط ووایه، جیداد غواړه، کور اسم نه غواړم، دقه یو څیز غواړم، که کې را میدان ته شه.
ښځې ګرانه خبره ده بانګونه منځونه مې کړي دي نو بچې ګرانه ده نو مخ ته خو اواړه زرو کې پر دو ښځو د سره پاره ګوره چې دې ښه تنګ شو پوه چې بل کار خو نه کېږي وی ښه یقیني خبره ده که یهودي شم نکاح را سره کې وی بلکل یقیني خبره ده وی ښه ایمان مې پرېښود او یهودي شم درنم ایمان مې پرېښود یهودي شو درنم ده اقرار مې وکړ وی راځه خو چې پوړی باندې کېښوده خو په شوق کې او په منډو په تلوارو چې کله به ور رسېږم چې ټس شو پوړی نه راوښوېده او داسې راوښوېده چې ځمکې له راورسېد او دقه سټې ولګېد سټې مات شو مردار شو ګوره نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی ډېر کله ته یو سړي او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي یو لیش وی داسې کار به تیو شي چې د جنت په ځای به دوزخ ته وغورځېږي د خو دغه مرګ و د خپه به خامخا ښوېده مرګ خدای چې کوم ټیم مقرر کړي هم په هغه ټیم به مري هغې کې یو سکنډ مخکېوالی رستوالی نه کېږي دا وله خدای لیکلې وه چې ته به همدقه خپلې خوېږي او راغورځېږي او سټ پرې ماتېږي عمرې به نو که ده دا نظر نه وې چلولی او دې یهودي شوې نه وې نو بانګ یې ووی ګوره بانګ اخره کې وی لا اله الا الله الله اکبر پکې وی او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ورسونه خال پاس دی نو که یهودی شوی نه و د باغ نه پس مړ وي نو شهادت پم نصیبو او نیک به جنت ته او یهودی شو د جنت په کم طرف ته لاړ دوزخ ته دا د څه د برکت نه لاړ دا د سترګو د نظر د برکت ځکه حضور پاک فرمایي چې السهم النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس اوس به بله معنی وکړمه ابلیس دې په غشي ولي بله معنی اوس کوم هغه خپله معنی څوک دې په غشي ولي ابلیس دې په غشي ولي سورې کوي د چې شابه نظر کوه د نظر دا ګناه ده ته ابلیس په دا وسوسې په ذریعه په دا زړه کې اچوي پرېږدي دی نه خطا کوي دی نو ولې د ابلیس په غشي ځان ولې او ابلیس چې د وسوسې نه کم غشي تاله په دې زړه کې در واچو نو په هغې ته به یو مسلمان ولې دا د رسول الله مبارک خبره ده او د رب العالمین نه نقل کوي نو دی وجه نه الله پاک سلو ته اعلان کوي رب العالمین قرآن حکیم کی اعلان کوي چې قل للمؤمنین اے د الله محبوبا اے زما محبوبا دی مؤمنانو ته یو اعلان وکړه یغضوا من ابصارهم چې نظر ښکته کوي او خود ته نظر نه کوي ویحفظوا فروجهم او د خپل اندامونو حفاظت وکړي که نظر دې ولګو اندام روانې کوي خپې روانې شي بیا نظر دې ولګو نو جبه روانې کوي جبه خبرې شروع کوي نظر دې اوچلو نو سترګې همیشوالی کوي ورګه بیا بیا ورته ګورم یحفظوا فروجهم د خپل اندامونو حفاظت وکړه ویحفظوا ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون ګورې دې سره بس ستا زړه پاک پاتې شي نظر به دې پاک پاتې شي او که ته وې څوک خوشته نه دې لاره کې بل څوک نشته او به ګورم څوک خوشته نه یا په دې موبایل کې به دې جنۍ ته وګورم څوک خوشته نه بړستن کې دننه نو ان الله خبیر بما یصنعون الله ایمان پټ نه ګوره در نه خبردار دا اعلان شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گورنر شو مصر خو تاریخی ځمکه ده مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیه السلام بادشاه پاتې شوی دی وزیر او بیا بادشاه او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیه السلام سره د زامنو لاړ او هلته کې دیره شو او بلا نسل دی خدای پیدا کړ او مصر هغه ځای چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیه السلام راولېږه معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کړ نو مصر خو مشهور زمانه د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاړ مصر ته چې د مصر فتح شو حضرت ابو عبیده رضی اللہ عنہ د مصر گورنر دی راشه لاړ بشو روان دي صاحب مصر ته دی څاروي کم دی او خلق ډیر حضرت عمر صاحب سره یو غلام په شریک یو اوخ دی غلام پړی نیولې دی عمر صاحب په بار سور دی دو کسانو له یو اوخو مثلا 2 میله یا 3 میله یا 1 میل یا 4 میله به یو سورو نو به بیا کوشو پړی به ونیو نو بل باغه سه سورو
د عمر صاحب د کوزیدو نمبر راغی وی ودرېګا کوزیده غلام ته تسورېګا غلام ته صاحب ته وی د پړی نسم کړه زما نمبر اوس د کوزیدو راغی امیر المؤمنین ته خو بادشاہ زه خو غلام یم دا کار زما د خدمت زما دی ما به پړی نیولی صاحب زبرن ناوی خیجه برا عمر خو زورورو رضی الله عنه عمر صاحب لاندې کوشو غلام ته صاحب سکه وستما نمبر د کوزیدو راغی یا صاحب دغه د مصر را رسید او ټول خلق د استقبال لروته دي یهودیان دی په مصر کې عیسایان دی په مصر کې او ست استقبال لروته دي نو دا خلق بس وي مونږ پوری بخاندي چې امیر المؤمنین باندې تاسو د پړی واګه نیولې ده او یوازې امیر المؤمنین نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی لوی شخصیت دی هغه نه داسې به نه کېږي نمبر زما دی انصاف نه به کار علم غلام ته وی خیجه خلکو مرتمینتو کې صاحب هم شرمو امیر المؤمنین لږ 2-3 کیلومتره مزل دی دی باندې مونږ نه چو بل څوک به پړی ونیسي بل خو ته موږ وی نه انصاف نه به کار اخلم کوس شو صاحب غلام بره سور یهودیانو کتابونه راغېستي عیسایانو کتابونه راغېستي هغې ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمونږ کتابونو کې د نبی علیه السلام د دویم خلیفه کم صفت راغلی دی چې دا هم هغه دی او که نه دی کتاب ته وکتل وی کم وی دا امیر المؤمنین داغه اوخه او داغه غزه به معلومو داغه اوخه او داغه غزه به معلومو لخر به 15 سیو یو ایسا کې به امیر المؤمنینو نو خلکو ته به پته وا نو چرال او دغه اوخ ته وکتل عمر صاحب چپ شي غږ مکوي تاسو وی تاسو د امیر المؤمنین کم اوخ ته وی دغه وی دغه اوخ دی هغې باندې غلام ناستو هغوی چې وکتل غلام ته وی بس وی دا ستاسو امیر المؤمنین نه دی وی زمونږ په کتابونو کې چې د دویم خلیفه کم صفت راغلی دی هغه دا سړی نه دی هغې وخندل وی دا پړی چې نیولی دا امیر المؤمنین دی حضرت عمر فاروق دی چې ورته وکتل وی دا دی نو یهودیانو عیسایانو دا چل کړی چې هغوی خو به په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې نو جینکو ته یې وی داسې کار وکړئ چې دا سوداګانې تاسو خرڅوئ مټې ښکاره کې او سرونه سرتور کې او د مصر خلق خو دیم ښکلی خشته خلق دی خوبصورته خلق دی نو تاسو چې دا بنګړي منګړي او دا سودا مودا خرڅوئ نو مټې هم ښکاره کې سرونه هم سرتور کې او سټونه هم ورته ښکاره کې نو دا مسلمانان به په ګناه کې مبتلا نو که دین کله په ګناه کې مبتلا کړل بیا موږ ته 2 پیسو هم نه دي تر څو چې مسلمان کې حیا او غیرت نو کافر دته نه شټینګېری خو چې د مسلمان نه حیا وته او غیرت وته د مثال د بادیوی دی بوستي څه پکې کوه بیا ګوره د هغې تم په کتابونو کې دي نن مسلمان ولې ذلیل روان دی د سترګو نه حیا وتی ده دله نه حیا وتی ده دکې بے حیائی او د کافرم دا سوچ چې راشه مسلمانانو کې فحاشي پیدا کا بے حیائی پیدا کا بیا چې سور سره کې کوا د ایمان طاقت او زور بتی وزي بیا نو جنکو سرونه سرتور کل مټې ښکاره کړلې او ځای په ځای ښکارو کې سامان خرڅاو چې دا فوجان د مسلمانانو را چې نو موږ ته به وګوري په فحاشۍ کې به سره مبتلا کړو او بیا هغه ادم داسې کوله چې مسکا کېدل به ورته او قتل به ورته وادونه به کول ما سره دا شی دی او دا شی دی خو چې عمر صاحب ارسه ولیدل پوه شو چې دا څه پیغام وړی ده او خشته جنکې دي دا خو دا ټول فوج زما د ګناه په نظر په ګناه کې اچوي دا خو تباه کوي زما دا فوج نو یو سړي ته وی راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه اله شابه د قرآن آیت ووایه نو هغه سړي په ښکلی اواز دا آیت تلاوت کا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي دا ستا دپاره صفۍ د زړه ده او د وجود ده الله پار څه خبردار او بیا څه وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ښځو ته مو وایه
چې خپل نظرونه ښکته کړي یوازې سړو ته نه یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وغیم د خپل اندامونو حفاظت وکړي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او خپل زینت او ډول به نه ښکاره کوي دا به نه ښکاره کوي چې کوم ډول ځای دی او د سړو نظر ځان ته راکاږي نه به ښکاره کوي الا ما ظهر منها هغه چې مخلص او خلاصیت نه وي یو ځای ښکاره شي نو بیا خبره ده مجبوری شي او مخلص تینی او یو ځای ښکاره شي ګوته ښکاره شي مثلا یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې ورسره تندي سیسه ښکاره شي مثلا پوزه ورسره ښکاره شي غوږ ښکاره شي مجبوري د پروا نشته دا پروا نشته وليضربن بخمرهن على جيوبهن د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټه ور واچوي په پړونې خو ښځه پټه شي په کمیس خو ښځه پټه شي خو د کمیس د پاسه یو لوپټه دې په دا ګریوان ور واچوي چې دا آیت کله نازل شو کنه نو صحابیات خو به عمل فوراً کو د هغې به غټ غټ څادرونه او پړونې به لوپټې نه وي نو فوراً یې د پړونو نه غاړې وشلولې او د هغې نه ځان له فوراً لوپټې جوړې کړې لوپټې په سر کې ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نو لوپټم واچوه پړونې پې د پاسه واچوه ګریوانونه پټ کا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وغانهن دا ذی رحم محرم ورته وایي چې کله خپل زوی د مور مخ ته ګوري لاس ته ګوري مرۍ ته وګوري اوړه ګیلیچو ته وګوري دا خیر دی رور ورته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي نو د خپل خور رور د خور مخ ته غوږونو ته کور کې اوړه به نه غږي مټو ته به یې ګوري او داس به نه کوي لیچو ته کتی شي خپو ته کتی شي زوی مور ته کتی شي دغسې رور خور ته کتی شي یا څه ورته کېږي داسې نږدې رشته دار شو مثلا پلار لور ته کتی شي دا هغه څوک چې مستقل نکاح ورسره حراموي هغه ورته بیا کتی شي دا پرده لازم شی دی د مارونو پورې ما یو ځل یو مثال ورکړو هغه ډېر زیات خور شو هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په دې فیسبوکونو هم رالل مثال مې ردې ورکړو د پردې د میوې مثال مې ورکړو ما وی تر څو چې میوه په پوستکي کې دن نه وي نو دا محفوظ دی خو که پوستکی رته لرکا لکه مثلا د سیو نه دی پوستکی لرکا رښتیا وایه مچان او ماشي پې بنګېږي که نه بنګېږي او څښاشي که نه شي کیلې ته وګوره کیلې ته کیله په پوستکي کې بنده ده نو محفوظ پرته ده خو که د کیلې نه د پوستکي لرې که نو ماشي مچان پې بنګېږي که نه بنګېږي نو څه چل به وشي بیا فوراً څښاشي دا قانون دی دا قاعده ده د قرنګې ښځه میوه ده نو چې دا په پړونو کې بندې دا محفوظ ده او که پړونې رته لرې کړه لوپټه رته لرې کړه دا څښا شي بیا دا څښاوالې معنا څه بې حیا شي بیا دې کې بې حیایي پیدا شي د مارونو موږ خو مسلمانان یو ټول وایي الحمدلله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زموږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای له طرف نه وي شریک خبره د خدای نه وي او بیا دې به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیری پکې عزتی پکې قسم په خدای چې حیا ډیر اوچت شی دی ګور خدای پاک دې د بے حیايۍ نه ساتي نبی علیہ السلام مبارک حجۃ الوداع کې را روان دی د مزدلفې نه چې کله راځي مینا ته نو شاته ورسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه په اوښه ناست دی فضل ابن عباس یې د تره زوی دی د حضرت عباس صاحب زوی دی او دې ډولې و خشتاو دې خشتاو ډولې و او هلک وره کوټې و د خثعم قبیلې یو ښځه ده ښځه هم ځوانه ده د نبی علیہ السلام مبارک نے تپوس وکړ نو په حد کې یو ښځو مخ ښکاره کړي حضور پاک نے تپوس وکړ وی د الله رسوله ان ابي زما پلار چې دی شیخ کبیر ادرکه الحج حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګیری سړی دی په اوښه د پاسه ټینګېدی نشي غورځېږي افاحج عنه د الله رسول زه د خپل پلار په ځای حج وکړم
نبی علیہ السلام مبارک وته نعم حجی عنه بالکل د پلار طرف نه حج وکړه. نو د فضل ابن عباس دی جنې ته قتل انسان دی نظر غیر اختیاري پریو دی. رسول الله مبارک چو قتل چې دا لک خو دی جنې ته ګوري. نو زره لاس شاته توکو او د فضل ابن عباس سټه بل خوا ورواړو منوري وتغږونه که هم مخې ولا بل خوا واړو. نو حضرت عباس وته وی د الله رسوله لملویت عنق ابن عمک وی دا تر د زوی سټ ولی بل خوا واړو. صحابه خو تاسو کوي چې څه معلوماتو ولی د تر د زوی سټ دی بل طرف ته واړو. حضور پاک سو فرمایل وی رأیت شابا و شابتا فلا آمن الشیطان علیہما وی زوان او زوانا می ولیدل نو وی د شیطان نه په د بچوالی نه اعتماد پدې خبره ز دا رله می دارا نلل چې دی به د شیطان نه دواړه محفوظ شي د شیطان نه په امن شي. شیطان چې تروانه په منځ ګرانه ولي ازنا جنې د تو دې هغه ته پسترګو کې قوم قصې پېښې کېږي بل زنه غره جوړه نشي. بشیر جان خدای دې غم نه خلاص دې غم نه دې خدای خلاص ځکه خو چې کم سړی ړون شي او په صبر وکړي الله جنت ورکړي. زمارونو دا ګوره اوس عادت افضل خدای رسول الله مبارک د ترز دې نیک سړی دی لیکن دا یو قانون خلکو ته خاو اگر ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوی خدای قانون خلکو ته خو جدا څه بنه کوي. نو خدای چې د کور کې دنه پرده وکړي بعد داس یو مجبوره زمانہ راشي چې لیور نه سره کور کې کوته وي چې لیور نه پورا ستر کوو غم جوړيږي بیا خفقان جوړيږي په کار خدای چې خفقان جوړيږي. یا بعد وخت کې د ترز وی راشي د ماماز وی ترور وی راشي اوس کته ته ستر کې هو ډیره خبره ده وکته ستر کې او غم جوړيږي فتنه جوړيږي جنجال جوړيږي او خاندان روانيږي. نو بیا فقهاو دا لیکلي دي چې سلام دې پېچه السلام علیکم وعلیکم السلام او کدا سي یو ځل نیوي دي مخ ته وګوري نو خیر دی عذر دې مخ اړای او ناس ترې وسره نه کوي یو ځای لاس دې نه ور کوي ګوري زمونږ په وطن کې خلک لاسونه ور کوي لاس به نه ور کوي وجود به سره نه نږدې کوي یو ځای به سره نه کینی اسی سلام علیکم وعلیکم السلام مخ دې بیا وایي دا دی وته پلا څنګه دې کور واړه باندې خدي او مخ دې یو بل ته ناړي کنه مخ دې شاده تو کیږي. نو هغه زمونږ وطن رواج دی خو نه ده داسې پکار خدا دې پوره بنده سترو کې پردو کې او که داسې کوي د ضرورت په وخت کې چې فتنه فساد جنگ صله رحمه قیدل او اختلافات جوړيږي نو بیا خیر دی سلام کلام په یو بل چول شي السلام علیکم څنګه کور بندیان خدي او خیر دی ټول ټیک ټاک او بس مخ ته وایي کوټه کې دوسر نه کی یو درې ناس ته نه کوي وسه او بشربتو کې باشون پلاسته ولا ورکی اب خاون ته دی ویرا شدا شربتو بوله اوسه نو کیږي که یو سړی پرده کوي نو کیږي دا نه چې نه کیږي دا ضروري چیزونه دي دین ډېر لوی مفاسد جوړيږي او دین ډېر لوی فتنه جوړيږي فتنه دي ګوره جوړي شوی دي. ازمارونو یو خبره بل تکم دې زمانہ کې دا موبایل ډېر لوی غم زه بار بار دا ویم جمعو کې ویم په تقریرونو کې ویم چې نن د فتنې لوی مصیبت موبایل دی او نن د فتنې لوی غم انټرنیټ دی. موټر سایکل خو مې وې د فتنې لوی شي نن چې دغه موبایل دی او انټرنیټ دی ټول الکان او جنکې ته و برباد کړ نیټ ته او نیټ ته اے سبب یو کې او ته پر دې خدای ته وګوري او په تصویر کې وګوري او په نیټ ورته وګوري نو څه چل باو کې یو منټ با لذت محسوس کی یو منټ دا غ منټ لذت لپاره د خدای قهر ولی پسره لې هغه خدای چې مونږ له ډېر لوی عزت را کړې دي بچی را کړې دي صحت را کړې دي انسانیت را کړې دي ایمان را کړې دي هغه د یو سکند لذت پر ولی خپکو قسم نه رقم قلتوب دي نو لګا زنانو له پرده کوخه بار ته چودي پړونه پسره برقه دي پسره کلک پړونه خدای پسره چې بار ته ودي او مارکیټونو کې دي نه ګرځي مهرباني دی وکي سړی دې خذل سودا کوي کنه موږ څه شویو چې خدای دې موږ له سوداګانې کې دا بے حیايي ده دا شرم دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور پاک سره ناسته او میاش خطلې و وی فاطمه غره میاش خطه وته نه کتل
بیا ورته بچی میاشت بیا نه قتل وی بچی پاتې مې میاشت قتلې ده که نه وایي د الله رسوله بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم ولې ورته نه ګورې بابا دې وخت کې سړي ورته ګوري نو زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي نو ګوره شریعت کې دا منع نه دي که یو سړی هم دیوال ته ګوري او ښځه هم هغه دیوال ته ګوري داسې منع نه دي لیکن د هغې حیا ته وګوره او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه دا ډولی چې مونږ په دې مړي د پاسه اچو که نه د زنانه د پاسه دا د هغې رواج و هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې چې مړ زنانه مړه شي او مقبرې ته وړون لرګي پې د پاسه ږدي نو وصیت یې وکړه وی زما په کټ باندې به دقسې لرګي کېدی او د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوی ټوله دې ته حیا وایي الحیاء نصف الایمان حیا خو ایمان دی زنانو کې چې حیاي د ګناه نه بچي پرده دې کوي باقاعده مضبوطه پرده پخوا چې ناوې واده شوه او پلار کره بتله رښتیا ووایه نو ټانګه کې به شاته څادر تړلی و که به یې نه و تړلی او 3 میاشتې پس بدله اوس خو پس په هغه شپه دي په 3 میاشتې او شاته به یې څادر تاو کړی او د کوچوان او د دې په منځ کې به په هغه سیټ بېل څادر تړلی قسم په خدای لیدلیم دي په پرده کې بتله او سور وځي به په کور کې دننه د لیور سره او د سخر سره سترګې نه لګولې او سړي به هم سور وځي پلار سره سترګې نه لګولې پټ به کور ته تراته به او جنۍ به چې ته 3-4 میاشتې پس پلار کره تله او ډولی ته به خېجوله جړل به او ښځې به تراته وي اوس صاحبه ګو ډولی ته چې ته لاس وروړی هغه مخکې نه ټقار شروع کړي ولې زما دا خپې ماتې دي څه په مخکې نه روانئ د ټولو نه مخکې روان نرې چادر او دا حیا کوم طرف ته لاړه او درنې بورقې څه شوې هغه اوس ورته دا نوې ډیزاین والا ښځې ورته شټل کاک وایي څه شوې هغه بورقې نو حیا اوچت شی دی چې خدای او رسول کم شي سړي او ښځې له خوښ کړی دی قسم په خدای چې دا د انګریز د خوښې نه ډېر بهتر دی